د کهنه شروع د نوې سکیورټي افسر نه کیږي کوم چې خلکو له سامانونه چې کوي لګیای ته په یو بیگ کې بم په نظر راشي چې دې په دوه سر دې سخت ویریږي خو په حیرانتیا سره دغه بیگ مالک د ګیرولو په ځای باندې خو په عزت باندې د نورتو اجازه ورلور کی دې په دې منصوبه کې دوی سره ملاو نو بلکې دې په شا باندې ډېر خطرناک حقیقت دغه منصوبه والا د په خزه باندې نشانه لګولې و چې د وجه د باغ کول سچ به ورته هغوی ویل په دې کې وخزه د یو بلوټوث ورکی ودا د چانه غورځېدلې دی د چې څنګه واخلي په دې وخت کې په موبایل باندې رنگ راشي چې پکټ کولو سره د رنگ والا ورته میسج وکي ودا په وخت کې ولګوا د بلوټوث په لګولو سره هغه کس د دمکی ورکول شروع کی هغه د په ایرپورټ کې موجود د ټولو سکیورټي والا تعداد وای چې بس سره د داسو لګي وکما سره چرته ملګری کپ لګي خو څنګه هغه ورته د یو کس زه وروخای نو ته په مره کې لاړو چې شي دی پوښي چې د ایرپورټ کیمرې هک شي وي دي چې د ساګه وړي شي چې اخر داسې څوک دومره طاقت ور دی چې د ایرپورټ غونډه محفوظ ځای کیمرې هک کړي هغه کس د حکم ورکی د سټیټ روپے والا کس بغیر د سکیورټي چیکنګ نه د دې ځای نو باسل دي دی ورته وای زما په واره کې د نور څه په باره کې پته ده او پټ پولیس ترنګ ملو کی خو د مغ سره دا کس په نظر کې راشي ولې چې هغه ټول پټوله کیمرې هک کړي وي پر سره هغه د په باره کې وتا سراز وروي چې د درنګ پکټ کول باندې مجبور کی وستا ماشوم د کېدو والدي په دې وخت کې د موبایل په دراز کې تاله کی او په تیزه سره کار شروع کی چې د په دې حالت کې په دوه سره د ټولو ملګرو ورته پام شي د خپل غړې په ذریعہ سره د پولیس لپاره میسج ریکارډ کوي لګیای او خپل مجبوری ورته وای وزټر پکټ مصیبت کې راګیره ما کفرس کما سه هم وکړ ما با دا کس د وجه کړی هغه چې څنګه په کیمرې کې د پام وکي نو د غړې ورته په نظر راشي چې پس سره دتا د میسج ریکارډ کول د پاړو وای دی ورته وای بدا ته خنه کې دغه طرفه د دې هیڅ جواب را نشي په خاموشي سره د غوګونو لا د بلوټوث د وجه د خوراک आवाज راشي چې په دې سره د ایرپورټ کې اخو د خپل نظر چول شروع کی چې د سوق دي چې ماته ګوري د ډیرو کتورا کترو نه پس د په یو هلک باندې شک پیدا شي هڅه څنګه خولي ته خوراک ورچی نو هغه په بلوټوث کې ورېدل کیږي چې د وجه د شک په یقین کې بدل شي د وجه د وجود په لچې دوشي خو دغه دارې په ځای باندې مارکر را واخلي او د یو مسافر په بیگ باندې لیکل شروع کی د لیکل د ویلیام نومي پولیس د پاره کول د چا چې دغه تک ډیوټي وا په دې باندې ویلیام رو غواړي به دې کس په بیگ کې مسله ده چې دی ورته رخته کتو د پاره وای او هغه د مخ سره پوښي او د څنګه ویلیام د خوراک والے کس ته پامو کې نو غیب شوی بل خو ویلیام سره یو کس جنگيږي چې بس سره دی ور لور منډه کی خو کس د پوجود کې د زخر ور پر خو دلی وی چې په یو منټ کې دنه رو ورځي هغه کس دومره مکار وی چې دومره غټي کارنامې کول باوجود لا تختیدلې نه وي دا واقعیا د سخت خفکی وی کما ته دی نه وکړي نو زما په کاته کې بده نه ته د سخت په افغان کې چې بده کې هغه کس د تبای وی کتا باقي سبل څه چالاکی وکړه نو بل لاش په درته خزه ملاويږي د حالات ور سنگینه د وجه حکومت په ایرپورټ کې سکیورټي نور هم سی باقي چې د وجه د داسو لګي چې باقي لاغوي هیڅ پکار نه ما خو کس ورته په صفه الفاظو کې وای وی په هر حال کې دغه منصوبه براله مخ کې بوزي د خز د بچ کولو د پاره زر شراب را پټ کی او ملګری ته بچو کې واچي د پاره چې خو پړ لور شي په دې کې هغه د سره ټوپه والا کس راشي د کم په باره کې چې هغه کس د تلګیاو د خوب د وجه د مشر د ملګری په ځای باندې دی ودري او په دې کې دا کس نمبر راشي دا وخت چې دی دغه په بیگ کې د بم د لیدلو باوجود او یې نه دري او د زړی نه یو خو دې خبري دی په خپل کار کې مصروف وي چې په دې کې ایرپورټ ته پولیس راشي او ټول خلکو دري وي څوک په هم دنه نزي د دوی د دې قدم د غستو د شاته د ویلیام لاشو ولې چې دوی دغه پلاش کې زخر ملو شوی چې څه د وجه دوی ته د خطر اندازو شو چې کې دی شي دا چرته غټه منسوبې غازي د موقع د فدی په غستو سره د پولیس ترګ ملو کی خو چې ته و نه مخ کې بیا کټ کی د پزین کې د وی مری منسوبې خیال راشي خدای چیکنګ ول د کمپیوټر خواله ورشي هغه تکي دا غستری ټوپه ورنوم بیا په چیکنګ کې ورواجی په دې سوچ چې د سامان به اوس څوک بل څوک ورلچ کی هغه د بیا خبرې شروع خو دی باقي دغه د حکومت نه تنګ شوی او د بلوټوث د لری کورو نه پس په خزه پس ورمنډه کی کمچی هم په دغه ایرپورټ کې با دغه ته د واپس کېدو د پاره وای چې هغه تنادي د وجه په باره کې تاسو کی خو دې مخ چې د ورته سبایلو د تا لیزر په نظر راشي چې د وجه دی واپس بلوټوث په وګ کې کیږي او خزله د سوال جواب ورکورو نه مخ کې وسل خانه ته راشي هغه کس پس دغه تک راشي د بغ سره د په وهلو باندې شروع واچي هغه د خپل ناکامې زور په د باندې وباسي خو چې څنګه د لسا بند کی نو د لا سکل غوندې سره ولګي کوم چې تمانچه با چې دې تر راخ کې دغه په زور باندې ځان خلاص کې دم کې ورلور کی په سنایپر والا کس د دې زین اخوا کا چې هغه ورته وای بیرنګ ورته کوما خو پاسل کې هغه دا چالو او درنګ په ځای بم اکټیویټ کو دې په دې سره دې ورته بچو شي چې هغه ورته دې په جواب کې وای یوس کته معامل هم کې سپکه هم نه کیږي او صرف تاسو یو ولاره ده زما کس د دې زین وستل دې په منډه باندې هغه ځای ته ورشي په کوم ځای کې چې د ستر ټوپه ورته لاشي شروع وي دې په خپل مګری باندې تمانچه کې دی په جلا کې هغه ته وای ویزه مجبورې ما بل
بل خو هغه کس ورته بلوټوت کې چغې وخی ویولې خو دې ډز همت ونه کړلی شي چې تمانچې په ښکته کولو سره هغه کس په خپله باندې د ټول ایماندار ملګری اعلان کړي. په دې سره دې اصلي ټوپۍ ور د ګریوانه رونیسي ویده تاسو وکړل چې هغه ورته په جلا شي وي زه هم نه ستا په شان مجبور یم. دوی د وخت د ضایع کولو بغیر بم په عرضي طور باندې بند کړي. په دې کې د مسلسل ورټکېږي چې دوی زر زر هر څه سیټ ته کړي او ورته کولو کړي چې د پولیس د دننه کېدو نه مخکې دوی بم بند کړي. دوی دواړه زر زر دغه ځای نه روزي ولې چې دوی سره د هغې پولیس والا لا شو. اوس دا کس دا منصوبه وه چې دوی دواړه ختم کړي. هداسې ټوپۍ والا حکم ورکړي وي خپل کار شروع کړه چې ناڅاپه هغه تمانچه روباسي او ده ته یې ونیوي چې د ورته په ایشه کې پام شي او سر ترې نه ښکته کړي. خو هغه کس بس کوي نه او ډزې پرې کوي. دوی ورسره لاول په جګړه شي او چې څنګه ترې ځان خلاص کړي نو ځان د بچ کولو دپاره په منډه شي ترې نه چې دوی ورله په لنډ ورتلو سره په ډز ورله کاته ختمه کړي. دوی ښځې ته رنګ میلو کړي ولې چې د هغې چیکینګ شروع رنګ اوچت نه کړي. دوی خپل ملګرو ته میسیجونه وکړي د دې ناخبره چې دغه کس ورپسې دغلته کې راغلی دی. ښه په ده باندې ډز وکړي خو د فاصلې د وجې خطا شي. په منډو منډو کې د ده په ذهن کې یو جیبه خیال راشي د هغه د بم والا سوټکیس په بل سوټکیس کې بدل کړي چې دغه کس په لږ غونتې شک هم پیدا نه شي او د ځان سره یې را روان کړي. اوس د جس په روانېدو کې یو څو منټه ټایم پاتې وي. بل خوا دغه چې څنګه میسیجونه وګوري نو د مغز سره یې د خطرې اندازه ورته وشي چې په دې کې دغلته کې ګاډي راشي او کس یې سیده په سیده په دوی پسې را روان شي چې د پولیس والا ورپسې ورشي خو هغه ورله په یو منټ کې زخ وروسته ووخي او بیا په دې پسې را روان شي. دا دومره ضدي وي چې د هغې د مړ کولو دپاره په ګاډي باندې وخي خو په خوشقسمتۍ سره بل ګاډی مخې له راشي او ودرېږي خو بیا هم دا پرېږدي نه. چې څنګه په دې پسې ګرځي هغه پې د شاته نه راشي او د شیشې په بوتل باندې ترې ځان خلاص کړي. په دې کې دغلته کې د ښځې خاوند هم راشي چې په دوی د ډز کولو نه مخکې هغه له څو کاته تمامه کړي کوم چې هغه کس د چا نه چې یې ګاډی اخیستلی و. اوس صرف هغه د بم والا سوټکیس پاتې شي چې دوی ورپسې ور روان شي او دا ورته هم پته ولګي چې هغه جز ته ورختلی دی. دوی جز د معلومولو دپاره د جز نمبر را معلوم کړي او د سکیورټي والا زر زر د کارګو والا په جز کې بم دوباره بند کړي چې جز په معلومولو سره هغه کس ورپسې راشي او تمانچه پې کېږدي. اوس خو ستا ښځه هم د خطرې نه بار ده. سوټکیس په خاموشۍ سره کېږده چې دوی ورته انکار وکړي او هغه کس یې په ډز باندې ووني او چې څنګه یې خواله راشي نو دی د خپل بم سرې په غسلخانه کې بند کړي او په زخري لګیز باندې په مزه مزه مړ کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.